په دې ملک به اسلام زنده‌باد او کفر مرده‌بادي په دې ملک به ختم نبوت زنده‌باد او قادیانیت مرده‌بادي او د کفر او د قادیانیت د سرکوبۍ دپاره داسې نه چې نن موږ 2 غنټې وخت ورکړی دی که د ین او د جان او د مال د قربانۍ ضرورت پیدا کېده نو دا د پېښور مسلمانان به تیار به وای که نه به وای انشاءالله ټول به تیارې وای د محمد رسول الله روح مبارک ته دا پیغام ورکو چې 1500 کاله وړاندې چې کله تا غونته شخصیت په دغه کائناتو کې موجود و یقینا زمانه ډېره تېره شوله د مرور د زمانې سره به زمونږ په ایمانونو کې کمزوري راغلی وي زمونږ په کردار او په عمل کې به کمزوري راغلی وي زمونږ اخلاقی معیار به ښکته راغلی خو ستا د عشق ستا د محبت ستا د مینې بازار هغسې ګرم دی چې کم د نن نه 1500 کاله مخکې ګرم و داسې ده که نه ده انشاءالله ستا د امت په عشق کې ستا د امت په محبت کې ستا د امت په عقیدت کې ذره کمی نه دی راغلی که 1500 کاله مخکې ستا په ژوند باندې د حجاز مقدس په سرزمین باندې د صحابو په شکل کې د مجاهدینو قافله موجود وه چې ستا په ذات او په ناموس باندې هغې سر او وینه ورکوله نو نن په 15مه صدۍ کې د پاکستان په سرزمین هم د علمای دیوبند یو لوی عظیم لشکر جرار موجود دی چې ستا په عزت او په ناموس سر او جان او مال ورکولو ته تیار دی نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زمارونو زه چې نن د پېښور د مسلمانانو دا لویه اجتماع ګورم دا جذبه ګورم دا مینه ګورم ما ته حوصله میلاو شوه او ما ستاسو د دې نتیجې نه د دې اجتماع نه دا نتیجه اخیستله چې دا ملک د اسلام سرزمین دی په دې ملک به اسلام زنده‌باد او کفر مرده‌بادي